بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو السلام علیکم. نور رحمان نور مانیروال ستاسو خدمت کې حاضر یم. تاسو ته خپله شاعري بیانوم. دا لایک هم کوئ، شیر هم کوئ او مهرباني وکړئ سبسکرایب هم کوئ. ډېره مننه. ډېر مکر کړي رب هیر د خود غرض دی، هم مرګ هیر د اختا په غټ مرض دی. هغه کېږي چې د رب حکم وشي، که دشمن ډېر څه غواړي هغه نشي. فرعون وکړه ډېر قتلونه شه بېغمه، وای دشمن ختم شو ډېر مې بند کړه دننه. فرعون وای یمه خدای اوس چې زه څه کومه، څوک انکار کړي هغه وژنم نه یې پرېږدمه. اوس ګوره چې رب څنګه کړي حکمتونه، د فرعون د ملک به پرېوځي برجونه. رب ولېږه موسی کړی ذریعه جوړه، فرعون او ټول فوج یې راووته د کوره. موسی او ملګري مخکې مخکې په منډه سر دي، فرعون او فوج یې ورپسې هم برابر دي. د موسی مخې ته دریاب راغی حیران شو، د رب په حکم یې امسا په دریاب ووهله او روان شو. دریاب ودرېدو لارې شولې جوړې، موسی او ملګري روان شو که یې ګورې. د دریاب نه دوی ووته په کلاره، تکلیف نه ورته جوړه وخه لاره. دغه لار باندې فرعون او فوج روان شو، اوبه پرې رب راجوختې کړې فرعون حیران شو. د الله د حکمتونه فرعون او فوج ډوب شو، ښکاري نه اوس طاقت غرور یې رک شو. اوس زه وایم فرعونان د پاکستان ته، اوس زه وایم فرعونان د پاکستان ته، ظلم مه کړئ لږ وګورئ خپل ځان ته. رب عظیم دی نور هر څه دي کمزوري، رب مو قدر کوي هم درته ګوري. د حکومت او د دولت غرور کې مه ځئ، مرګ نږدې دی په لحد کې به بیا سوځئ. د الله د بندګانو لږ خیال وکړئ، وخت ډېر لږ دی ظلمونه داسې مه کړئ. نن حکومت کې یئ په طاقت کې یئ هم په نشه کې، عذاب را بشي رک بشئ په یو چپه کې. هندوستان چې په کشمیر کې کوي ظلمونه، داسې تاسو په خپل قوم کوئ ظلمونه. رب حکومت او طاقت درکړی دا امتحان دی، دا د ستا نه دی دا د رب دا ټول جهان دی. د الله په بندګانو کړي ظلمونه، رب دې هیر دی هم یې نه منې حکمونه. د ستا نه زیاتو په طاقت کې هغه څه شو، رب کړه ختم اوس په خاورو ښه ماړه شو. حکومت او طاقت دا لوی نعمت دی، د بندګانو خدمت وکړي دا رحمت دی. د عمر غوندې انصاف وکړه تکړه شه، د لالچ او د انتقام خبرې پرېږده په مزه شه. ظلم مه کړه لږ د مرګ سوچونه وکړه، چې شیطان درته څه وایي هغه مه کړه. د یتیم او د غریب په لاس سر لاس کېږده، د یتیم او د غریب په سر لاس کېږده. مه کړه ظلمونه د دولت دا لالچ پرېږده. که حافظ شي که حاجي شي که امام شي، که حافظ شي که حاجي شي که امام شي، خلاصې هله به ته مومې چې صحیح مسلمان شي. که ته وایې په دولت به ځان کړم بچ، تل ظلم کړې او دروغ وایې نه وایې سچ. دا کافر چې شرک کوي وای خدای نشته، ظلم زور چې ته کوي ګنې وای خدای نشته. خدای شته په ګرب کې به زر راشي، انجام بد به دې وي زر به تباه شي. د یتیم او د غریب د چغو نه نه یریږي، خلاص به نشي په عذاب کې به ګیریږي. دا طاقت او حکومت چې در سره دی، داسې وایه چې خدای هم ما سره دی. نیک کارونه وکړه چې رب درنه رضا شي، په آخرت لار به هم درته صفا شي، د آخرت لار هم به درته صفا شي. چې انصاف وکړې رب به د ستا مددګار شي، دنیا هم او آخرت هم به درته بهار شي. واړه ښځې او بوډاګان دې کړي بندیوان دي، دا سوچ نه کړې چې دا د لوی رب بندګان دي. ته د الله سره مقابله کړې پوه نه شوې، د فرعون او د نمرود غوندې هم ته شوې. ملک تباه دې شي خو چې ته حکومت کړې، ځان ته ښه وایې دا څنګه شرافت کړې.
چې د ظالم مدد کړي هغه ظالم شو چې د ظالم مدد کړي هغه ظالم شو که حافظ وي که حاجی وي که عالم شو که حافظ وي که حاجی وي که عالم شو یو څو کاله دي دا دور به دې شي ختم مرګ به راشي دا زور به دې شي ختم نیکي وکړه چې همیش له د خلق یاد کړي نیکي وکړه چې همیش د خلق یاد کړي ویریږه د مظلومه چې فریاد کړي ویریږه د الله نه د انصاف ټوپۍ په سر کړه انصاف وکړه هر یو ترېنه خبر کړه الیکشن وکړه خپله غاړه صفا کړه چې قومي حکومت راشي دا د قوم خدمت ادا کړه د دروغو دا دعوې مقدمې پرېږده بې ګناه خلک د جیلونو نه بهر کړه ویریږه د الله نه د انصاف ټوپۍ په سر کړه انصاف وکړه هر یو ترېنه خبر کړه د هر پاټۍ نه کړه راجمع پوه کسانو چې محنت وکړي ترقي به وکړي پاکستان الیکشن وکړه خپله غاړه صفا کړه چې قومي حکومت راشي دا د قوم خدمت ادا کړه شي به امن هم به ارزاني شي هر طرف به د رزق فراواني شي نور وایي زه د ستا ادب به کړم ته به زما کړې نور وایي زه د ستا ادب به کړم ته به زما کړې زه به تا ته ته به ما ته نیت صفا کړې ډېره مننه خوږو مینهوالو دا مهرباني وکړئ زما دا چینل سبسکرایب هم کوئ لایک هم کوئ او شیر هم کوئ همیشه خوشحاله اوسئ د الله په امان